بس اول د تاسو یې سیاسي وای خجی زما سلامونه راوستي د ستاسو هیله راوستي د تاسو شعر ته موږ آماده یو. جی سیال صاحب تاسو اواز راځي چې تاسو خپل کلام وړاندې کړئ، لیک زاده صاحب خپل نظر وړاندې کړي. خجی د غزل نه مخکې یو دوه شعر دي. محفل کې که هر څو رقیبان خبره شوي، محفل کې که هر څو رقیبان خبره شوي، په سترګو کې زما او د جانان خبره شوي. سیاله په دې څو ګلونو کله په خوله کېږي، سیاله په دې څو ګلونو کله په خوله کېږي، ګلچین سره د واړه ګلستان خبره شوي. غزل دی. خپل شهرت لزان سنگار کی د خپل ځان په آینه کې، خپل شهرت لزان سنگار کړي د خپل ځان په آینه کې، ځان ته نه ګوري ناپوهه د جهان په آینه کې، او چې د چا په مخ ملګرو د انا دوړې پرتې وي، چې د چا په مخ ملګرو د انا دوړې پرتې وي، هغه نه ښکاري هېڅکله د دوران په آینه کې، او سر هغه وي چې د ځان سره سرونه راوچت کړي، سر هغه وي چې د ځان سره سرونه راوچت کړي، هله ومومي مقام بیا د کاروان په آینه کې، او پکې وګوره لږ ځان ته آینه دروغجنه نه ده، پکې وګوره لږ ځان ته آینه دروغجنه نه ده، چې وي څنګه هغسې ښکاري شم قربان په آینه کې، او هېر څوک نشي ایښودلی ځان له چرې د اتل نوم، هېڅوک نشي ایښودلی ځان له چرې د اتل نوم، ګران خپل سر خرول دي ځان له ګران په آینه کې، او څوک یې نشي پټولی لمر په ګوته نه پټېږي، څوک یې نشي پټولی لمر په ګوته نه پټېږي، هغه ښکاري رقیبانو د اسمان په آینه کې، او ته هم هغسې قسم دی د الفت ځنې منکر شوي، ته هم هغسې قسم دی د الفت ځنې منکر شوي، ښکارېدې راته چې څنګه د ګمان په آینه کې، او یاله دلته مسافر یو ساعت له روانېږو، یاله دلته مسافر یو درنګ ساعت له روانېږو، د ایمان سرچڼه وکړه د قرآن په آینه کې. ډېر ښه، ډېر ښه قادر خان سیال صاحب، ډېر خوندور شعرونه ستاسو ګورو لیک زاده صاحب په نظر کې د هغې څه څونه پوخوالی دی، څه نظر پې چې څه احساسات لري دې غزل په باره کې لیک زاده صاحب؟